د دوو بچو مور چې په بازار کې دوکاندار سره ناجایزه تعلقاتو او په دوکان کې ورسره غلط کارونه کړي دي چې ویډیوګانې در سره دلته زه شریکوم. تاسو یې ویډیوګانې د دغه ښځې کتلی شئ. خو دغه ښځه چې اوس خاوند د کوره شړلې ده او انټرویو راغلې ده، نو دغه انټرویو اول واورئ، بیا ویډیوګانې وګورئ. دغه ښځې په خپله انټرویو کې ویلي دي چې زما خاوند مسافر دی او زما دوه بچي هم دي، چې هغه سبق وایي، سکول ته ځي راځي، او چې زه کور کې ځان لیم نو زه بازار ته وځم او هلته ځان مشغولوم چې زما په بازار کې د یو دوکاندار سره ډېر ښه تعلقات و. زه به هغه له ورتللم، هغه نه به ما کپړې اخیستلې او نور به مې چې کوم ضرورت و هغه سامان به مې ترې اخیستو. ورځې تېرېدې او زما دغه دوکاندار سره تعلقات نور هم کېدو. یو ورځ چې دغه دوکاندار ما نه د غلط کار ډیمانډ وکړلو، نو زما چې خاوند بهر مسافر و، کلونه شوي ول، زما خو هم دغه هلک سره دغه کار دپاره زړه کېدلو او ما ورته ښه وکړل چې زه ځان سره هوټل ته بوتللم. هلته یې ما باندې خوراک وکړلو او چکر یې هم راکړلې، او د هغې نه بعد مونږ بیا دغه بدکاریانې وکړلې. زما د خاوند راتلو پورې زما دغه هلک سره تعلقات ډېر زیات نږدې شوي ول، او دغه هلک به چې کله هم اړه کېدو نو ما ورسره دغه بدکاریانې کولې، او زه د دغه دوکاندار سره ډېره زیاته خوشحاله وم. دغه تعلقات باره کې زمونږ ګاونډیانو زما خاوند ته ویلي ول چې ستا ښځه بازار ته ځي، هلته دوکاندارانو سره لینډ دینډ دی. اول خو زما خاوند په دغه خبرو باندې اعتبار نه کوو چې زما ښځه داسې کېدلی نشي. زه هغه دوکاندار سره ناست وم چې ما نه ویډیوګانې جوړې شوې وې او زما خاوند ته یې لیږلې وې. چې زما خاوند کور ته راغللې نو زه یې د کوره وشړلم او ما سره یې ټول تعلقات ختم کړو. نو دغه ویډیوګانې چې زما نه دغه دوکاندار کړې وې، نو دغه ویډیو چې اوس خپره شوې په سوشل میډیا باندې، نو ما انټرویو ضرور ګڼل چې ور یې کړم او دغه حقیقت ښکاره کړم. نو دوستانو، دغه ښځې چې خپل ځان سره یې ظلم کړی دی، خپله زندګي خپله تباه کړې ده د خپل خواهشاتو دپاره، او سړو له هم پکار دی چې دومره مسافري ونه کړي او خپلې ښځې له ټیم ورکړي. نو که دغه ویډیو تاسو کتل غواړئ، ګروپ کې پرته ده، هلته یې کتلی شئ. دغه معلوماتو د دغه ښځې باره کې چې سره هم شریک کړو. که معلومات هم خوښ شوي وي، ویډیو ضرور لایک کړئ.